अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो मिल सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी अमलियात यूट्यूब चैनल मलगरू ته نن داسې یو خاص عمل سند کوم چې هغې سره محبت هم پیدا کیږي او کم ملګرو کې نا اتفاقي وي، دشمنی وي، بغض وي، هغه هم په محبت سره بدلیدل. داسې یو عمل درته ښایم. د ټولو نه پیله زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، مخکې ملګرو سره شیر کړئ. اور هغه عمل دا عمل دی چې د ماسخوتن مونځ نه پس 110 ځل فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم دا په یو ځای کې ناسته باندې ویلي. او ترتیب دا دی چې دا 110 ځل اووایي. کم مطلوب ستا کم کس مطلوب وي، کم کس د پاره کې غسه محبت په خپل هغه په زړه کې خپل محبت پیدا کی، هغې لپاره دا 110 ځل ویل دي. هغه به تصور کې راولي، په سوچ تصور کې به راولي او دا به په 110 ځل چوف کی. او دا بیان سره خوږ شیز کې دي مټۍ یا داسې نور شیز هغې باندې به دا دم کی. بیا چې دا دم کې نو که خوراک به کولی شي لا ښه ده، که نه شي کولی دا خوږ چیز چې کوم دی دا میږو ته واچوئ، میږي هغې ته یې واچوئ او دا وظیفه هغه تصور کې ساتئ. او وظیفه په هغه په ذهن مطلب دغه په چهره باندې چوف کی، په تصور کې. دا عمل 11 دن عمل کول دي. 11 دنو کې انشاءالله چې کوم ستا مطلوب وي هغه به ته په 11 دنو کې حاصل ستا پسې بېقراره په محبت کې ستا په محبت کې بېقراره بشي او د لیونو غونته به در پسې منډې وهي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.